زنان افغان سالهاست که با خشونت روبرو هستند. اگرچه در چند سال اخیر شاهد تغییرات مثبت در زندگی آنان بودیم، اما باز هم خشونت علیه زنان در افغانستان ریشه‌کن نگردیده. به بهانه روز جهانی محو خشونت علیه زنان نظر می‌اندازیم به زندگی زنان افغان و گزارش‌های دیگری نیز داریم. با کاروان همراه باشید. سلام، زه داود صدیقی یم او تاسو کاروان ګورئ. د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. که څه هم چې دا ورځ راتلونکي یکشنبې سره برابره ده، خو د دې اونۍ د کاروان لومړنۍ برخه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه ستونزمنه مسله ده چې د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې او هلې ځلې پکار دي. په دې برخه کې د حکومت، نړیوالو سازمانونو، مدني ټولنو او د خلکو ګډه همکاري پکار ده. په دې برخه کې وروستی حال به د احمد ولی یوسفزي په ریپورټ کې وګورو. په افغانستان کې د ولسواکۍ د څرک له لګېدو سره سم د نارینه‌و ترڅنګ د ښځو لپاره هم په سیاسي، اقتصادي او نورو ټولنیزو چارو کې د ونډې اخیستو یو څه لاره هواره شوې ده. د دغو ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د حکومت، مدني ټولنو او دغه راز د بشر د حقونو د ملاتړ د ادارو په وړاندې له لویو ننګونو څخه ګڼل کیږي. ولایت‌ها یا ولسوالی‌های دوردست ما هنوز هم خشونت به صورت بسیار فجیع در بین طبقه ایناس ما زیادتر شده میره هست و ما همیشه مواجه میشیم. بازم میگم از طریق رسانه ها و از طریق مکان هایی که زیادتر مردم گزارش تهیه میکنن یا نقل قول میشه، ما شاهد از این هستیم که قشر اوناس هنوز هم در چارچوب خشونت هنوز هم گیر مانده. د اسلام مبارک دین د ښځو او نارینه‌و لپاره په ټولنه کې ځانګړي ارزښتونه په پام کې نیولي دي، خو په ځینو ځایونو کې ښځه د نارینه‌و په پرتله لوړ مقام لري، ځکه چې ښځه د ټولنې مور ده. دیني علما په دې باور دي چې له ښځو سره بد سلوک، له هغوی څخه د زده کړې د نعمت اخیستل او له شریعت پرته په ناوړه دودونو کې د میرمنو ښکېلول تاوتریخوالی یا ظلم بلل کیږي. اوس په دې عصر کې مونږ ګورو بعضو ښځو باندې ظلم کیږي، وهل ټکول کیږي او دغسې نور هغې باندې برنه حقه بې موجبه هغې باندې ظلم کیږي. باید دینه مسلمانان لاس واخلي او رحم ورسره وشي. لکه څنګه چې نارینه مرد په ښځه باندې حق لري، همدغسې ښځه هم په سړي باندې حق لري. نو دا حقونه باید یو بل سره حق ته ورسیږي. د ښځو چارو وزارت د حقوقي چارو رئیسه میرمن قاضي فوزیه امینی وایي چې په تیرو وروستیو کلونو کې د ښځو چارو وزارت توانېدلی چې د ښځو د حقوقو او دغه راز د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ګڼ شمېر قوانین جوړ کړي. نوموړی زیاتوي چې د روان هجري کال په لومړیو 3 میاشتو کې له 1000 څخه زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېلې پیښې ثبت کړي دي چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. ما دهها قانون را داریم که حقوق زن و یا خانم ها در او دخیل بوده. به نحوی از آنها ما اونجا حقوقی را که میخواستیم داشتیم. ما سطح آگاهی حقوقی خانم ها واقعا کار صورت گرفته. در عرضه خدمات حقوقی دسترسی زنها به عدالت در این بخش هم کارهای صورت گرفته که ما میبینیم به دهها امروز وکیل داریم که اونا زن هستند و به صدها قضیه رو میبینیم که توسط خانم ها البته پیش برده میشه و دفاع صورت میگیره. د بشر د حقوقو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستونزه لا په ځای پرته ده. دغه سازمان مشر لال ګل لال وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په سلګونه داسې دوسیې ورته راغلي چې له کوره د میرمنو د تېښتې، اجباري ودونه، جنسي تیري، په نشهیي توکو روږدي کېدل او دغه راز ګڼې نورې پیښې پکې شاملې دي. په دریمه نړۍ هیوادونو کې طبیعي ده چې هلته د بشري حقونو ته ډېر ګواښونه متوجه وي، نه یوازې د ښځو مشخصو حقونو ته بلکې په مجموع کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې. نو که چېرته زموږ ټولنه په دې باندې وتوانېږي، که هغه مثلا حکومت دی، که مدني ټولنې دي، که د ښځو نهادونه دي، که د ښځو وزارت دی، ټول په ګډه باندې یو بل ته سره لاس ورکړي، موږ په مجموع کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه باندې د ښځو د ماشومانو د حقونو لپاره ځانګړي کړنلارې تر لاس لاندې ونیسو او د دې لپاره کار وکړو.
په ډیرو مواردو کې ناامني، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه راز په لویه کچه ناوړه دودونه هم د دې لامل شوي چې په کورنیو کې بېلابېل ډوله تاوتریخوالي رامنځته کړي. د دغو ټولو ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنو کې واکمن حکومتونه کولی شي مهمه ونډه ولري. د ځمکې په سر هر وګړی په طبیعي توګه د خپل حق غوښتونکی دی، خو میرمنو ته د هغوی حقونه هغه مهال په ښه توګه ورکول کېدای شي کله چې په یوه ټولنه کې ولسواکي وروستیو پوړیو ته رسېدلې وي. احمد ولي یوسفزی، کاروان تلویزیون، کابل. زنان در افغانستان به عنوان جمعیت عمدتاً محروم و محکوم همیشه قربانی واقعیت‌های تلخ چون تبعیض و خشونت در جامعه و خانواده‌ها شدند. آنها نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر از طرف دولت و جامعه جهانی هستند. یوهانیس در مورد از کابل گزارشی دارد. خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، به بد دادن، لت و کوب، توهین و تحقیر، تحمل رنج‌ها و دردهای طاقت فرسا، قربانی هوس‌های غیر انسانی، تجاوز، در نهایت محکوم به سنگسار از سوی محکمه غیر رسمی. آری، پرتگاه خشونت بیشتر از قبل در افغانستان قربانی زن می‌گیرد. قاچاق انسان بوده که دخترای جوان از کابل بردن در مزار سودا کنن به فروش برسانن. خوشبختانه که دستگیر شدن بر ما آوردن. ما تا آخرین لحظه همکاری کردیم، کمک کردیم. مثلا در قره‌باغ کابل خسرو بوده که 11 سال بوده بارز خود تجاوز جنسی میکردن که پیش ما آمده، حال قیدش 20 سال برآمده و خانم هم بندیست، خسرش هم بندیست. مثلا خانم بوده که از چارقلای کابل اختطاف شده و جلال آباد برده شده، هم تجاوز بهش صورت گرفته، هم اختطاف شده، هم سوختانده شده، خشونت شده. هنگامی که صحبت از خشونت علیه زنان در کشور می شود، توجه ها همه به سوی خشونت مرد علیه این قشر است. حالا در این مقطع خشونت زن علیه زن را به تصویر کشیده ایم. عذرا دختر 16 ساله که به عقد مرد 40 ساله برای بقای نسل وی در آمده و بانی اصلی این ازدواج کسی نیست جز همجنس او، زن اول این مرد که بعد از ازدواج زندگی را برای عذرا جهنم کرد. باقش از خانه از جا آمد، دیره گفت که اینی رقم ما آمدیم پشتی ابسقالی، ولی این گپا را نگفت که این برای با اوجه مثلش کار میکنم، گو بدوشه، خانه را جارو کنه، نفر خدمت. در اوجه قلعه نارام بودم، تزاد بودم، سنگ سوته بود، حتی اشکال ما گوش نمیماندن، کالای پاک نمیافتم پوشم، نمیماندم، کالای میپوشم. میگفت تو سر جایداد ما هستیم، شوهر خودم میگفت مرام. چگونه میتوان موفق به مهار این خشونت‌ها به ویژه در این جامعه زنستیز و شدیداً سنتی و تبعیض تبار شد؟ قاضی پروین، مدافع حق زن و عضو فعال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، زنی است که تاکنون بیشتر از هزاران قضیه خشونت را مورد پیگرد قرار داده و راه بیرون رفت از این وضعیت را در ریشه‌یابی عوامل آن می‌داند. سر عوامل باید زیاد کار شود. در پالی آگاهی دهی باید قوانین حمایتی از زنان، قانون مدنی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان باید تطبیق شود. باید در رابطه با رسیدگی به قضایای زنان دیگه از فرهنگ معافیت کار گرفته نشود و خاتمه داده شود به این فرهنگ. همچنان باید هر نکاح و هر طلاق در محکمه باید ثبت راجستر شود تا بتونه از ازدواج‌های اجباری، از تعدد زوجات، از ازدواج زیر سن جلوگیری به عمل بیاید. زمانی که ما بتونیم سر عوامل کار بکنیم، انشالله به خشونت علیه زنان کاهش داده خواهد دانستیم. چتر خشونت بر زنان افغان همچنان سایه افکنده و هر روز آنان را بیشتر از قبل به حاشیه میراند. اگر این روند ادامه داشته باشد، ستیز با زنان، خشونت بر لایه‌های زیرین اجتماع نفوذ کرده و محو آن مشکل و مشکل‌تر خواهد شد. یوهانیز، تلویزیون کاروان، کابل. لت و کوب، ازدواج اجباری، تجاوزهای جنسی و قتل از جمله موارد عمده خشونت علیه زنان در هرات به شمار میره. این روند تا حدی افزایش یافته که تنها 230 مورد آن در سال روان در بخش مبارزه علیه خشونت زنان در سارنوالی هرات به ثبت رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش فاروق فایزی ببینید.
سونیتا خانم 15 ساله است که در سن 12 سالگی از سوی فامیلش به یک جوان معتاد داده شده است. او یک طفل 1 ساله دارد و از مدت بدین سو به سخت‌ترین شرایط به زندگیش ادامه می دهد، در حالی که از شوهر معتادش هیچ خبری نیست. گوش دادن به قصه‌های تلخ این بانوی جوان مخاطب را شدیداً اندوهگین می سازد. 12 ساله بدون مر بدادم، خودم دیگه نمیفهمیدم، سرم نمیشد، چیزی گفته نتونستم. وقتی که 1 سال خودش شوهر خود زندگی کردن، دیدن روی وضعیت خراب، یک روز گوشی خونه گم میشه، یک روز کمپر گم میشه، وقتی سعی کردن دیگه معتاد شده. در حالی که خشونت‌های وارده بالایش از سوی شوهر و ازدواج قبل از وقتش برای این خانم جوان غیر قابل قبول است، اما فقر اقتصادی آنقدر او را متأثر ساخته که حتی پیسه خرید شیر برای فرزند معلولش را ندارد. دیگه دیرو براتم یک قوطی شیر از دواخانه جو از سر دیگه میشیشتیم، قرض کردم بگرفتم دیگه این یک قوطی از آخر دیگه دیشبان پیکنیک ما روشن کنه سه کنه زیر کلیدت میگیری دیشه سر بیشون قدشیم دیگه مینام از زندگی ما دیگه نمیره. اما این تنها سونیتا نیست که با او خشونت صورت گرفته است. بر اساس اظهارات مسئولان ریاست سارنولی استیناف هرات، در 8 ماه سال روان 230 واقعه خشونت علیه زنان در هرات ثبت گردیده است. ما در حدود 230 واقعه خشونت علیه زنها را در سارنولی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنها ثبت راجستر داریم و تحت رسیدگی قرار دادیم که همه از این قضایا قانونا مطابق با قانون منع خشونت علیه زنها تحقیق و بررسی شده و تابع دوران قانونی گردیده. تجاوز بالای دختران خردسال نیز نوع دیگری از خشونت‌ها به شمار می رود که این روزها مطبوعات در ولایت هرات کمپاین 1 هفته‌ای را به خاطر مبارزه با این پدیده شوم راه اندازی کردند. اول سال تا به امروز 76 مورد تجاوز جنسی در طب عدلی هرات به ثبت رسیده که این برای ما و همه جامعه رسانه‌ای نگران کننده است. از سوی هم مسئولان حقوق بشر نیز از این روند در هرات اظهار نگرانی می نمایند. این پدیده شوم در ولایت هرات هم افزایش یافته که ما چندین واقعه داشتیم که این مورد نگرانی کمیسیون موسیقی حقوق بشر افغانستان و تمام نهادهایی که از حقوق اطفال حمایت میکنند هست. جنگ‌های 3 دهه اخیر، فقر اقتصادی، فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان از جمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان از سوی کارشناسان اجتماعی عنوان می شود. وقتی که دولت در این عرصه در تامین امنیت، در جلوگیری از فساد اداری، در شایسته سالاری، در جلوگیری از مواد مخدر توجه کرد، جلو ازیار گرفت، مسائل خشونت عمل میشه. اما افزایش خشونت‌ها علیه زنان باعث شده است تا شماری از خانم‌ها اقدام به خودسوزی نمایند، تا جایی که بخش سوختگی شفاخانه حوزوی هرات همکنون میزبان شمار زیادی از بانوان می باشد که به خاطر نجات از خشونت‌ها دست به خودسوزی زده و با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. فاروق فیضی، هرات. از هر 3 زن یکی در جهان قربانی خشونت بر اساس جنسیت می گردد و این خشونت بزرگترین عامل قتل و مجروحیت زنان در سرتاسر جهان به شمار می رود. داستان‌های کسانی که برای سهم دادن زندگی ما و جامعه به سوی بهبودی کارهای بی‌نظیر را انجام می‌دهند در اطراف ما و شما و تمامی نقاط جهان اتفاق می‌افتد. کاروان می‌خواهد همین داستان‌ها را به شما برساند. دیدن و شنیدنش وظیفه شماست. نن سبا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ګڼ شمېر ټولنې ټولنیز فعالیتونه کوي او د بېلابېلو عواملو له کبله یې کارونه له ستونزو سره هم مخامخ کیږي. زموږ همکار نعیمتال په کابل کې د بدلون لپاره د ځوانو میرمنو د ټولنې د کار د څرنګوالي په هکله یو ریپورټ رالیږلی. په ګډه به وګورو. د بدلون لپاره د ځوانو میرمنو ټولنې شاوخوا 1 کال مخکې د کابل په ښار کې د ځینو فعالو پیغلو پاڅو سره په کار پیل وکړ.
د دوی په وینا چې له داسې یو بنسټ څخه یې موخه د ښځو پر وړاندې د زوزیاتي څخه مخنیوی او راتلونکي نسل ته د ښځو د برخلیک روښانه کول دي. ما در 2 بخش فعالیت ها داشتیم. فعالیت هایی که ما در طی از او دادخواهی کردیم و کوشش کردیم که من حیث یک گروه فشار عمل کنیم و مخواستها های خود به گوش دولت برسانیم و از اونا بخوایم که به او عمل کنن و رسیدگی کنن. و بخش دوم فعالیت های بوده که بلند بردن معلومات بوده برای خود شهروندای افغانستان، چی زن باشه و چی مرد، از طریق و از زبان جوانا ما می پیام برابری جنسیتی را می‌خواستیم که به گوش تک تک افغانا برسانیم. ډاکټر اقلیما مرادي زیاتوي که څه هم نن ورځ په هیواد کې د دوی په شان ډیر شمېر نورې ټولنې هم فعالیت کوي، خو د دولتي ارګانونو لخوا د قانون نه تطبیق یو له هغو لاملونو څخه دی چې د دوی کار تر ډیره بریده بې پایله کړی. تطبیق قانون و ایجاد و تصویب قانونهای جدید. مثلا اگر ما قانون خشونت محو خشونت علیه زنان ما به صورت درست بتونیم تطبیق کنیم، ما نتایج خوبتر خواهد داشتیم. مثلا اگر ما قانون خانواده رو به دست بیاریم، این میتونه که یک قدم بسیار مثبت باشد در راه به دست آوردن حقوق بیشتر بر خانم‌ها. آرزو امید چې د دې ټولنې او فعال غړي او د کمپاینونو برخې مسوله ده، وایي راتلونکي ځوان نسل ته د ښځو د حقوقو په هکله پوهاوی کولی شي، په راتلونکي کې تر ډیره بریده د هغوی حقوق تضمین او له تاوتریخوالي څخه یې وژغوري. برنامه دیگه داریم که روی مکاتب است، چون هدف ما است که جوانای ما که از حقوق نگاهی ندارن و آینده افغانستان و همونا تشکیل میدن، چی اوناس باشه و یا ذکور، خواستیم که یک برنامه داشته باشیم تا جوانای ما را از حقوقشون نگاه بسازیم و همچنان درباره خشونت علیه زن با اونا معلومات بدیم که چگونه میتونیم از خشونت و در مقابل خانم‌ها جلوگیری بکنیم. آرزو امید زیاتوي د کمپاینونو او لاریونونو له لارې غواړي خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او هغوی ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د حضور حق ورکړي. نعیم اتل، کابل. خشونت علیه زنان ویژه یک کشور و یا یک جامعه نیست، بلکه این یک مسئله جهانی است. برای که تصویر مختصر را از خشونت علیه زنان در امریکا به ویژه در شهر واشنگتن دی سی بر شما ارائه کنیم، در جریان هفته از سیف که یک مؤسسه حمایت از زنان است دیدن کرده و این گزارش را تهیه کردیم که تماشا میکنیم. شامیا باشنده شهر واشنگتن دی سی و مادر 6 فرزند یکی از قربانیان خشونت‌های خانوادگی است. میخواستم در زندگی خود کارهای زیادی را به سر برسانم، ولی نمیتونستم با او را انجام بدم. هر وقت که کدام کار خراب میشد، او مرا علت خرابی از او میدانست. او قدر مرا لطکوب میکرد که موقع کار رفتن کبودی‌هایش نمایان میشد. او از شوهرش شکایت دارد و میگوید که با او برخورد خشونت آمیز میکرد. برای می گفت هیچ وقت از من جدا شدن نمیتونی و می گفت هر جایی که بودی پیدایت میکنم. این تنها شامیا نیست که قربانی این گونه خشونت ها می باشد. نظر به آمار مؤسسه سیف در شهر واشنگتن دی سی از هر 4 زن یکی آن با خشونت های خانوادگی روبرو است. در جریان طلاق رفتار خشونت آمیز شوهرم از حد زیاد شد و او مرا تا حد لطکوب کرد که از راه رفتن ماندم. ناگزیر شدم به پلیس اطلاع بدم و این هم در حضور اطفال ما اتفاق افتاد. This is Andrea with DC Safe. Could I get the victim's name? سیف نهاد است که زنان در موقع خشونت کمک میکنه، زمانی که آنها سخت آسیب پذیر می باشند. سیف در اسرع وقت به نیازمندی های قربانیان خشونت های خانوادگی رسیدگی میکنه و یگانه مؤسسه است که ظرفیت رسیدگی به این کار را در 24 ساعت 7 روز هفته دارا می باشه. مؤسسه سیف 30 آپارتمان رهایشی را در اختیار دارد که آن را برای زنان و خانواده هایی که به دلیل خشونت خانه هایشان را ترک میگویند در آن جا دهد. جالب این است که این 30 آپارتمان همیشه پر از افراد است. در شهر واشنگتن دی سی زنان و خانواده هایی که با خشونت روبرو می باشند از چند را می توانند درخواست کمک کنند.
نخست می توانند به شعبات مؤسسات حمایت از زنان و خانواده ها مراجعه کنند، دوم شماره رایگان آنها را زنگ بزنند و سومین که با پلیس تماس بگیرند و بعد از روشن شدن قضیه پلیس عامل خشونت را دستگیر و قربانی را اگر به کمک نیاز داشته باشد به مؤسسات کمک رسان معرفی می کند. SAFE is pretty much giving women back their power and giving women back their future. سیف زنان مجددا توانمند می سازه. چیزهایی را که اونا از دست دادن دوباره برشان برمیگردانه و یک آغاز جدید برشان تهداب گذاری میکنه. سیف یگانه نهادی بود که در زندگی به او ضرورت داشتم و زندگی ما برای همیشه تغییر داد. خشونت مشکل است که در هر جامعه وجود دارد، اما با توجه و همکاری می توان سطح آن را پایین آورد. کاروان به نظریات شما ارج می‌گذارد. به همین منظور در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوټیوب، ویب او ایمیل لارې لموږ سره په هر ځای او هر وخت کې اړیکه نیولی شئ. کاروان ستاسې وړاندیزونه او نیوکې په پام کې نیسي. هفته گذشته در مورد بکارگیری تکنولوژی توسط جوانان افغان گزارش‌های داشتیم. محمد معروف فراستی از هرات نوشته تکنولوژی نقش مهمی را در زندگی امروزی مردم دارد، اما این در حالی است که در کشورهای جهان سوم اکثر مردم از این خدمات محرومند. تشکر، همیشه منتظر نظریات شما هستیم. هر ټولنه پیاوړو ځوانانو ته اړتیا لري، که څه هم چې اوږدمهالو جګړو په افغانستان کې د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې، خو بیا هم یو شمېر تکړه او استعداد لرونکي ځوانان شته چې له موجوده شرایطو څخه یې پوره ګټه اخیستې او خپل ځان او هیواد ته یې ویاړ ګټلی دی. له یو افغان ځوان سره به اشنا شو چې د کمپیوټر پروګرامونه جوړوي. 25 کلن اسرار احمد د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. اسرار د لومړنیو زده کړو پر مهال چې د کوزې پښتونخوا د مهمندو په سیمه کې یې کړي دي له کمپیوټر سره بې ساري مینه درلوده. د کمپیوټر لومړنۍ زده کړې یې له ځینو ښوونکو څخه کړي دي، خو له کلونو زیار ویستلو او دغه راز د الله جل جلاله لخوا ورته د ورکړي پراخ قوي استعداد له مخې په دې توانېدلی چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د کمپیوټر داسې سافټویرونه جوړ کړي تر څو هیوادوال وشي کولی په بېلابېلو څانګو کې د پښتو لیکلو وړتیا پیدا کړي. دغه بېساري کوښښونه په پای کې د دې لامل شول چې د رومانیا په هیواد کې له 40 هیوادونو څخه د افغانستان لپاره لومړی مقام ترلاسه کړي. د سیالیو ته ما ځینې پښتو سافټویر جوړ کړي، ځکه په پښتو ژبه باندې موږ ځانګړي سافټویر په کمپیوټر کې نه درلودل. ما ځینې مهم سافټویر لکه یو د پښتو قاموس و، یو د پښتو اسکي په نامه باندې یو سافټویر و چې د کوم له لارې په هغه پروګرامونو کې چې هیڅ د پښتو لیکلو یا د عربي یا د فارسي لیکلو وړتیا نه لري، په هغو کې موږ کولی شو د پروګرام له لارې پښتو ولیکو. ښاغلی اسرار د ژوند په اوږدو کې په دې توانیږي چې د لوړو زده کړو لپاره هند ته لاړ شي، چې په همدې ترڅ کې د هند د اندرا ګاندي له پوهنتون څخه د سیاست په برخه کې لیسانس هم راوړی دی. اسرار له انګلیسي ژبې څخه پښتو ته یوه داسې کمپیوټري ډکشنري هم جوړه کړې چې 15,000 لغتونه لري او هر هیوادوال کولی شي دغه ډکشنري په ډېرې اسانۍ سره په خپلو کمپیوټرونو کې وکاروي. دا مهال له انګلیسي څخه پښتو ته په یوې نوې ډکشنرۍ کار کوي چې په جوړېدو سره به یې د هیواد ګڼ شمېر ښوونځیو او پوهنتونونو محصلین وکړای شي د خپلو علمي استعدادونو د لوړولو په خاطر ګڼ شمېر انګلیسي کتابونه پښتو ژبې ته په ډېره کمه موده کې وژباړي. دا د زده کړو سیستم هغه لا هم ډېر پخوانی دی، لا هم ډېر زوړ دی. نو دغه سیستم که موږ جوړ کړی شو په انشاءالله جوړیږي به چې موږ پې تقریبا د 15 کاله وشول کار پې کوو. دا چې جوړ شي په اتوماتیک ډول باندې به موږ کولی شو یو انګریزي بشپړ کتاب په یو کلیک باندې له انګریزي نه پښتو ته راوژباړلی شو چې دا به افغانستان په د علمي سکتور په پراختیا کې او پرمختیا کې ډېره پراخه ونډه ولري. اسرار د ویښ ځوانانو د غورځنګ مشري هم کوي. دغه غورځنګ د ځوانانو د پیاوړتیا او په سیاسي، اقتصادي او نورو ټولنیزو چارو کې د ځوانانو د ونډې اخیستو د لارو چارو د هوارولو هڅه کوي. ځوان ژورنالیست حبیب الله توتاخیل د اسرار له نږدې ملګرو څخه دی. دی ډېر فعال ده، ډېر ښه خدمتونه یې کړي دي، له خلکو سره ډېرې زیاتې اړیکې دي، په خپله ډېر هیوادپال کس ده، په هیوادمین کس ده. اسرار احمد په ټولو ځوانانو غږ کوي چې د خپل هیواد او خلکو لپاره په منطقي او علمي استدلال سره
د ناخوالو د له منځه وړلو په برخه کې زیار وباسي تر څو وشي کولی خپله ټولنه له بدمرغیو څخه د نیکمرغیو په لور وهڅوي. ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. هغه ځوانان چې کلک هوډ لري او د اسرار کریمزي په څیر ناخوالو ته ځان نه تسلیموي کولی شي له زیار ویستلو وروسته ټولنې ته ګڼې نیکمرغۍ راوړي. احمد ولی سبزه، کاروان تلویزیون، کابل. در چند سال اخیر شمار زیادی از جوانان در افغانستان به صنعت فیلمسازی رو آوردند تا از این راه ناهنجاری‌های جامعه را انعکاس دهند. همکار ما فاروق فیضی در هرات با یک جوان فیلمساز صحبت کرده و در مورد این گزارش را آماده کرده است. شریف سعیدی یک تن از جوانان مستندساز در هرات می باشد که تا به حال چند فیلم مستند را ساخته است. او می گوید زمانی که فیلم های مستند را از طریق تلویزیون های جهان مشاهده می کرده است علاقمند این هنر شده و اولین فیلمش را از یک پروژه صنفی که از سوی استادانش برایش داده شده بود آغاز کرده است. اولین گامی که گذاشتم یک پروژه صنفی بود که باید ما این پروژه صنفی تکمیل میکردم و هر فرد مکلف بود که یک فیلم مستند بسازه و بالاخره ما با جدیت کامل و با علاقه بسیار شدید خواستم که یک فیلم نه تقریبا نه کاملا تمام و کمال بلکه یک فیلم تقریبا یا نسبتا خوب بسازم، مستند بسازم. گام خود سر از دانشگاه شروع کردم و اولین فیلم ساختم که خوشبختانه این فیلم ما به یکی دو جشنواره مقام های گرفت. پرنیان، سکوت و ریتم شهر از جمله فیلم هایی است که این جوان 24 ساله با امکانات ناچیزی که در اختیار داشته است ساخته و مقام های اول و لقب بهترین کارگردان را در چندین جشنواره خاصتا در جشنواره اخیری که از سوی گروه رسانه زحل در هرات برگزار شده بود از آن خود کرده است. این جشنواره از فیلم مستند پرنیان به خود اختصاص داد و در یک جشنواره دیگه که در هرات چندی پیش برگزار شد فیلم سکوت همچنین مقام اول گرفت که او هم ساخته خود ما بود. او در حالی که یک عکاس نسبتاً ماهری هم به نظر می رسد مدعی است که از طریق صنعت مستندسازی می خواهد ناهنجاری های جامعه اش را برای دیگران انعکاس دهد. یک مستند تاریخی اقتصادی روی دسته که می خواهیم البته کارهای تحقیقاتیش حالا روی دست گرفتم پژوهش میکنم در مورد و کار دوم یک مستند شخصیتی است که میخوایم این شخصیت رو به تصویر بکشم، زندگی نامش، کارایش. آقای سعیدی آرزو دارد تا فیلم های ساخته شده اش را به فستیوال های خارجی نیز به نمایش بگذارد و در حال حاضر هم روی کارهای جدیدش تحقیق میکند. ما میخوایم که کارهای ما بیرون از مرزهای افغانستان راه پیدا بکنه. امید و امیدواری های زیاد در قسمت صنعت و کار مستندسازی دارم. پلان و اهداف بزرگتری دارم. نمیخوایم کار ما تنها خلاصه بشه در داخل یک محیط محلی و در داخل محیط هرات. این جوان مستندساز فارغ رشته خبرنگاری است و اکنون در یکی از رادیوهای محلی هرات نیز من حیث خبرنگار فعالیت می نماید. فاروق فیضی، هرات. داود دیونه کاروان هیله ده چې د خبرونې ټول مطلبونه مې په پام وړ ګرځېدلي وي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړم یادونه وکړم موږ د خبرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. تاسو د انټرنیټ له لارې تل کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویبپاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل واوسئ. تر بیا الله مو مل شه.